أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر عليم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى عرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. سورة یونس مکی دی او بدی کی یوصل 9 آیتونه 11 رکوګانی دي. د دې سورت عربت مخکی سورت سره ظاهر دی. مخکی سورت په آخر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت او هغه مرتبه بیان شوی و. دې سورت په ابتدا کې مرادي اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. آیا خلکو د پاره دا باعث ته تعجب ده چې مونږه وحی وکړه یو سړی ته د دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. مخکی صورت په آخر کې لا اله الا هو کی توحید بیانو. دلتم مسله د توحید ده. ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. او ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. مخکی صورت کې ذکر د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د یو جهاد غزوه تبوک. په دې صورت کې د یونس علیه السلام، موسی علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام ذکر دی. یونس پیغمبر تیر شوی دی په نینوا نومې ځای کې. نینوا په عراق کې دی. یونس ابن متا علیه السلام. په دې صورت مبارک کې د هغه د امتیازي قصه راغلې ده. دیو جن ورته سورت یونس وایي. الله فرمایي واحد د یونس علیه السلام قومو چې هغه باندې عذاب راتلون کېو او بیا ته واپس شوی وي. 98 آیات کې د سورۃ یونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. یونس تاټکه قرآن کې سلور زل راغلي. یونس علیه السلام په دې صورت کې 50 اوامر دي او 9 پکې نواهی دي. خلاصہ داوا د صورت چې غیر الله شفیع قهری مګنی درې ځل په دې صورت کې راځي. دا سمو آئے چې د الله د پاسه به د چا زور چلیږي او تاسو به د الله نه خلاص کی. شفاعت شته، شفاعت شرعی چې هغه به مؤمنان د مؤمنانو د پاره د الله د اذن نه بعد کوي. او شفیع قهری نشته کوم چې مشرکین وي چې زمونږ د معبودان باطله به زمونږ شفاعت کوي. نو الله رب العالمین په دې صورت کې نفی د شفاعت قهری کوي درې ځای کې. او قل سره اول اشارتن ذکر کوي، درمیان کی 13 آیات کی توضیحاً
وضاحت سره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون او دی عبادت کوي سوا د الله نه د هغه څه چې ضرر نشي رسول دیتا ولا انفعهم او فایده نشي ورکول دیتا او وای دی چې دا زموږ سفارشیان دي بنز د الله. او په آخر کې تفصیلا یو سلسله آیت کې الته تفصیل لاغلی قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين. دغه تفصیل دلائل عقلیه بیان شوی دي، بعضی په نفی د علم الغیب، بعضی نفی د کارسازی، او یو دلیل په شروع کې دی ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض. درې آیات کې یو دلیل په شروع کې دا به تور تمهید او زجر دی، په درمیان کې تخفیف دنیوي د موسی علیہ السلام او د نوح علیهم السلام واقعات او د نورو انبیاء علیهم السلام قصې، په آخر د صورت کې تسلی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم. امام الاولیاء حضرت الشیخ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی موضوع د سورۃ یونس تا دعوت الی القرآن، قرآن ته دعوت چلول. ماخذ د دې دعوی تلک آیات الکتاب الحکیم اول آیات. دا سورت په نزول کې یو 50 نمبر دی، پس د سورت بنی اسرائیل نه او مخکې د سورت هود نه. ترتیب د جمع کې 10 نمبر دی، پس د سورۃ توبه نه. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتونه د کتاب با حکمت دی. اکان للناس عجبا، آیا شوا د خلکو د پارا عجبا خبره د تعجب، ان دا اوحینا چې وحی وکړل مونږه الى رجل یو کست منهم د دینا، ان پاغی کې دا خبر دا انذر الناس، ان دید پارا چې ویرو ته خلق لرم، وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان وروړي دي، ان لهم چې بشک دید پارا قدم صدق عند ربهم، قدم د رښتینی دی په طرف د دی. قدم صدق عند ربهم، قدم د راستۍ دی په نزد د رب د دی. د دې څه مطلب دی؟ قدم صدق مراد د دینه مرتبه اوچته ده. قدم صدق، قدم د صدق یعنی مرتبه اوچته ده عند ربهم په نزد د رب د دی. یا قدم صدقهم، صدق نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او امام زجاج رحمت الله علیه وی قدم صدق معنا درجه عالیه. او زید ابن اسلم وی قدم صدق عند ربهم نه مراد شفاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. پنځمه ترجمه او تفسیر قدم صدق بشق دی د پر خپل بدل ده عند ربهم پنځ رب د دی د دې د اعمال خپل سله ودی ته ملاوي. قدم صدق کتاب لیکي چې امام شیخ محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تقریر کو، پای کې وی قدمی هذه علی رقبه کل ولی، زما دا قدم د هر ولی د پاسه دی. بعض خلک وی دا کیسه دروغ ده، نه دا بالکل ټیک ده. مولا علی قاری النزهة الخاطر الفاتر فی مناقب الشیخ عبدالقادر کی لکلی ده، الیواقیت والجواهر فی مناقب الشیخ عبدالقادر کی لکلی ده. خطے په مطلب نه پیږي.
قدم صدق زما دا قدم د هر ولی د پاسه دی، مطلب دا دی چې زمانه بعد هر بزرگ غالبا زما د تعلیماتو محتاج دی. ما داسې اجتهادات کړي دي. امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله د مکتوباتو نه داسې معلومیږي چې هغه د دې تشریح کوي. دا خبره ټیک ده او دا مطلب نه دی چې نور خلکو سټونه قطع کړي او د په ظاهرا خپېخي نه، دغه مطلب نه دی، بلکې مطلب دا دی چې داغه رتبه اوچته ده په ټولو کې، په هغه موجودین بزرګانو کې خصوصا او را روانو بزرګانو باندې الله تعالی دته یو فضیلت ورکړی دی. وبشر الذین آمنوا زیر ورکا کسان ته چې ایمان وروړي دي، ان لهم چې بشک دی د پاره قدم صدق اوچته مرتبه ده عند ربهم بني درب دی. قال الكافرون وی کافرانو ان هذا لساحر مبین بشک دا جادوگر ښکار دی. ان ربکم الله بشک ستاسو پروردگار الله تعالی دی. الله دی الذي غزاد خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونه والارض او ځمکه فی 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو کې. مشرکین وی دا ډېره لویه خبره ده چې بشر دی پیغمبر وي، نو دا ډېره بعیده خبره ده. الله اعظم من ان يكون رسوله بشرا، الله لوی دی د دین چې دا رسول دی بشر شي. الله دا آیات نازل کو اکان للناس عجبا، آیا دی مکی والو د پارا ذریعہ د تعجب د حیرانتیا دا خبره. دا حمزه استفهامی دا او معنا د دې انکار او توبیخ دی. په دې باندې تفسیر خازن لیکي او دا حروف مقطعات چې راغلي دي نو دا خو یو هغه خبره ده. خو عبد الله بن عباس رضیهما د مفسرین نقل کړی ده او وی انا الله اراه ز الله موګورم ارسلا ارسوینم. بل روایت د سراغله دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي وإذا حروف مقطعات کی چې هر حرف راځي د الله د نومونو نه یو نوم نه دار غستې شوی وي. ان اوحینا الى رجل منهم الى بشر من جنسهم روح المانی وی ان انذر الناس چې يروا خلق لرا وبشر الذين امنوا زیر ورکه پیغمبره کسان ته چې ایمان وروړي چې به پر بیا مرتبه ده پنه درب دی. قال الكافرون او کافرانو ان هذا لساحر مبین بشک دا پیغمبر جادوگر دی ښکارا. ان ربکم الله بشک رب تاسو الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړی اسمان او ځمکه فی 6 ایام په مقدار د شپږ ورځو کې. ثم استوى بقرار على العرش فارس باندې يدبر الامر نظام چلی د ټولو کارونو مناسب. يدبر الامر تدبیر کوي د هر کار د غی لایق او مناسب. ما من شفیع نشته سوک سفارشی الا من بعد اذن مگر رستو د حکم د الله نه. د قیامت پر چې سوک شفاعت کوي نه یو خو به دا سړی شفاعت کوون کې د نبی علیہ السلام نه بعد شفاعت کوي، دویم دی به مؤمن وي د چا د پاره چې کوي هغه به مؤمن وي، څلورم د الله د طرف نه به ته اجازت کیږي. د اجازت نه مراد څوک وي چې د ایمان یې وروړي دا اجازت دی، او څوک وي نه چې هغه وخت کې به دته اجازت وشي چې ته ستا شفاعت کیږي کوه ستا شفاعت قبول دی. ذالکم الله ربکم دا ستاسو الله حقیقی رب دی ستاسو. فاعبدوه وحدوه د توحید قبول کئ. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه علی. یدبر الامر امام مجاهد رحمت الله علیه فرمای یقضیه ویقدره وحده.
الله تقدیر او تدبیر ځان لکه او فیصله کوي دا ټول کارونه. عبد الله بن عباس فرمای یدبر الامر لا یشرک فی تدبیر خلقه احد. شریک ندی الله سره په دې نظام چلولو کې او په دې تدبیر کول کې هیڅوک. الیه دی الله تمرجوکم واپس تاسو جميعا د ټولو دا. وعد الله حقا وعده د الله تعالی رښتینی. انه بشک د الله تعالی یبدأ الخلق فاول دل پیدا کوي مخلوق ثم يعيدوا بیا به دوباره کوي دی لره ليجزي الذين آمنوا دې لپاره چې بدل ورکیا کسان ته چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي بالقسط په انصاف سره. والذين كفروا کسان چې کافران دي لهم دې لپاره شراب اسکلی من حمیم د ګرمو بونه وعذاب الیم عذاب درناک دی بما كانوا يكفرون پس او دې چې کفر کو. هو الذي الله ذات جعل الشمس چې ګرځولې د انور دیان پړقیدون کې والقمر سپوږمۍ نورن روخانه نورانی وقدره مقرر کړی دی لره منازل منزلنا او خپل ځایونه لتعلموا دې لپاره چې پوه شئ تاسو عدد السنین پشمیره د کلونو باندې والحساب او په حساب باندې. ما خلق الله ذلك ندی پیدا کړی الله تعالی دا الا بالحق مگر د پاره د حق یا د پاره د ښکارا کولو د حق. یفصل الآیات صفا بیانی آیتونه لقوم یعلمون قوم د پاره چې پوهه لري. ان فی اختلاف الليل والنهار بشک په اختلاف تګ را تګ د شپې او د ورځ کې وما خلق الله اواز چې الله پیدا کړی دي په سماوات په اسمانونو کې والارض ازمکه کې لآیات خامخا نشانیانی لقوم یتقون د پاره قوم چې تقوا کوي د الله نه. ان الذين بشکا کسان يرجون لقاء لا يرجون لقاءنا چې عقیده نساتی د ملاقات زمونږه یعنی ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري. ورضوا او خوشاله دي بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا واطمئنوا بها او زړه لګولې په دې باندې. والذین کسان هم چې دوی عن آیاتنا د آیاتونو زمونږه نه غافلون بالکل غافل دي اولئک دا کسان مأواهم زید اوسیدو دی النار اور دی بما کانو یکسبون په سبب د بد عمل دی. ان الذین بشکا کسان آمنو چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل نه کړی یهدیهم اوبر سیدی لرا یا اوبر سیدی خپل مقصد تا چې جنت ته ربهم رب د دی بی ایمانهم په سبب د ایمان د دی. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه داسې تفسیر کوي یهدیم اوبر سیدی لره خپل مقصد ته ربهم رب د دی بی ایمانهم په سبب د ایمان سره چا مقصد د دی جنت ته. او تفسیر مدارک وی یهدیهم مضبوط بکی دی لره په سبب د ایمان د دی او وربکی الله دی ته استقامت په ایمان. ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي نیک عمل نه کړی یهدیهم ربهم رسید لر رب د دی به ایمان په سبب د ایمان د دی جنتونو ته تجری چې بیگی و من تحت الانهار لاندې د ونو د بنگلو د نهرونه فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې دعواهم آواز د دی بفیا پای کی دای سبحانك اللهم پاکی د تعالی الله وتحیتهم دعا و ملاقات د دی او بل سره پای کی سلام وی. تحیتهم دعا د ژوند با الته کی دی او بل السلام علیکم وی. واخر دعواهم او اخر خبره بد دی داوی ان الحمد لله چې تمام تعریفونه الله لره دي رب العالمین چې پالنه کوونکی د عالم دی. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ولو يعجل الله کچری پتا دی سره ولکول الله تعالی للناس خلقتا الشر عذاب او نقصان استعجالهم پشانت د تادی سره غستل دی بالخير په خیر سره
لقضی الیہم اجلهم خامخا پورا کړه شی بو دی تنیټه دی فنظر الذین پس پریدمغا کسان لا یرجون چې امید نساتی لقاءنا د ملاقات زمونږه فی طغیانهم پسر کشید دی کیامهون دی به حیران وی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ کله چې ورسیږي انسان ته الضُّرُّ تکلیف دعانا आवाज کوي مونږ ته لجنبه پاړ خپل باندې او قاعدا یا پناستا او قائما یا پولاړه فلما پس هر کله کشفنا عنه ضره مراد د انسان نه کافر انسان دی فلما هر کله کشفنا لریکم ددنا ضره ضرر دد مر د تیر شي کلم یدونا الی ضر مسا گویا چې درا بللیو مونږ نه د نور بللی مونږه تکلیف لري کول ته چې د ترسیدلو کذالک دارنګي زوینه خسته کړه شوی دی للمسرفین مشرکان د پاره ما كانوا يعملون اس چې دی کوم عمل کوي ولقد یقینا اهلكنا القرون تبا کړی مونږ ډېر قومون لرا من قبلکم وړاندې تاسو نه لما ظلموا کله چې دی شرک وکړه وجاءتهم راغلیو دي ته رسولهم پیغمبران د دی بالبينات په واضحه دلایل باندې وما كانوا ليؤمنوا نو دوی چې ایمان وروړي اس کله د ایمان ته اراده نه كذلك دارنګي نزل قوم المجرمين بدل ورکوم موږ مجرم قوم ته ثم جعلناكم بیاو ګرځولې موږ تاسو خلائف آباد فی الارض بزمک باندې من بعد امرستو داغینا لننظر دې دپاره چې وګورو مونږ کیف تعملون څنګه عمل کوئ تاسو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې لولو مونږ په دې باندې آیاتونه وَإِذَا تُتْلَى کله چې لوستل کېږي علیهم په دې باندې آیاتونه زمونږ بینات صفا صفا قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين ويا كسان لا يرجون يقين نساتي لقاءنا په ملاقات زمونږ باندې ائتی بقرآن غیر هذا اروړه تلوستل سیوا د دین بل ائتی روړه مونږ ته بقرآن په قرآن راته وکړه مونږ ته په قرآن غیر هذا سیوا د دین یعنی بل قرآن روړه امام قرطبی وی دی بوي چې دی قرآن کې زمونږ باطل او معبودانو پسې خبرې دي او د هغې مذمتونه ذکر دي نو داسې قرآن راوړه چې په هغې کې زمونږ د خدایانو پسې خبرې نه وي او د شرک رد پکې نه وي یا مسله د توحید پکې نه وي او بدل هو یا بدل کر دی لرا کم از کم بدل کر توحید خبر دی وباسه قل و پیغمبر ما یکون لی ممکن نه د ما لرا اندا خبر او بدله چې بدل کم دی لرا من تلقاء نفسی د خپل طرفنا ان اتبع ذ تابعدارنکم الا ما یوحى الی مگر داس چې وحی کړي شي ماتا انی زچم اخاف یریګم ان عصیت ربی کچرت نه فرمانی کوم د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب دا ورځ لوینا قل و پیغمبر لو شاء الله کالله ته منظور وي ما تلوته نبل استما دا پتا زبان دی ولا ادراکم به او نب می تاسو ته اطلاع درکړی وا ولا ادراکم تفسیر مدارک وی ولا اعلمکم الله بالقران على لسانی ما به تاسو ته د الله په ذات مې قسمی خبر نو درکړی په خپل جواب باندې یا الله به زما په جبه تاسو ته د قرآن نه خبر نو درکړی خو الله داسې خوښه ده چې تاسو ته دین واضح شي ولا ادراکم به او نه به مې اطلاع درکړې وه تاسو ته په دې باندې فقد لبثت فیکم عمره په تحقیق سره تیر کړی ما په تاسو کې ډېر حصه د عمر من قبله مخکې د دې نه دروغ مې نه دي ویلي جادو مې نه دی کړی کهانت مې نه دی کړی نو ولې قرآن کې دروغ وسویم افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ فمن اظلم سوق دے زیاد ظالم یعنی نشته لوی ظالم ممن دا چانه افترا چې جوړی په الله باندې کړي من درو
او کذب آیاتی یا نسبت د درو کوي آیتونو د الله تعالی ته انه لا يفلح المجرمون بشک نه کامیابی مجرمان همیشه په عذاب کې اختی ويعبدون من دون الله عبادت کوي دي سوا د الله تعالی ما داس لا يضرهم چې zarar نشي رسول دیتا ولا ينفعهم فائدہ نشي رسول دیتا ويقولون وايدي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا شفارسیان دي زمونږه پنځ د الله تعالی قل ويا پیغمبر اتنبئون الله آیات تاسو خبر ورکوي الله ته بما داس لا يعلم چني پیجني الله في السماوات پاسمانونو کې ولا في الارض ون بزمکه کې چې الله ته معلوم نه دي نو دا دلیل دی چې نشته کنه ارس خدای الله د علم نه بهر نه دي بلکې ارس د الله علم کې در نه دي الکلا چې یو شی الله ته معلوم نه دی نو دا محاوره ود دی چې دا موجود نه دی سبحانه پاکی دی الله لره وتعالى او چتو بلند اما دا سن یشرکون چې دی وسره شریکي وما كان الناس نو داخلك الا امه واحده مگر یو جماعت ټول موحد ځکه آدم علیه السلام موحد او مؤمن سو زره کال دا سلسله روانه د آدم علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام منځ کې مختلف پیغمبران راغلي جرجیس علیه السلام شیس علیه السلام ادریس علیہ السلام فاختلفوا دی اختلافو که ولولا کلمتن سبقت من ربکم ولولا کلمتن که نوی خبر سبقت چوڑان دی تیرا شو استاد رب دی طرف لقودی بینهم خامخا فیصله وکړی شو په منځ دی کې فيما فيه يختلفون په بار داسې کې چې په کې اختلاف کوي ويقولون وایدی لولا انزل عليه آیه من ربه ولن نازلی پدی باندې آیت نشانی من رب دې طرف درب ددنه فقل او پیغمبر انما الغیب لله بشک غیب د الله د پاره دی فانتظروا انتظار کوي انی معکم من المنتظرین بشک د تاسو سره انتظار کوونکو نه یم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کله چې اوسکو موږ په خلکو باندې مهرباني من بعد ضراء رستو دا مصیبت نمستهم چې رسېدلې دي ته اذا لهم مکر فی آیاتنا ناګه دې د پاره شرارت وی پایتونو زمونږ کې قل الله اسرع مکرا او پیغمبر الله جلد په سزا ورکولو کې اسرع مکرا الله بزر عذاب راولی ان رسولنا بشک فرشتي زمونږه یكتبون لکی ما ستم کرون چې تاسو کوم شرارت کوي هو الذي الله ذات يسيركم چې رواني تاسو لرا فل بر په ځنګل کې والبحر او دریاب کې حتا تر دې اذا كنتم کله چې شی تاسو بعد وخت کې فل فلکی په کشتۍ کې سوار وجرین او روان شي دا بهم په دی باندې وجرین او روان شي بهم په دی باندې بریحن طیبه پاغه هوا موافق سره وفرحوا بها خوشاله شي دا ناس خلق په دی کشتۍ کې بها په دی هوا باندې جاتهم راشدی تریح یو هوا عاصف تیز اچانک وجاءهم الموج او راشدی ته چپا دوبو من کل مکان دار طرفنا یا راشی پدی باندې را چپا د هوا من کل مکان دار طرفنا وظنوا انهم احيط بهم او ګمانو کې دی چې مونږ ګیر کړې شو پدې کې دعوا الله مخلصین له الدین आवाज کې دی الله ته په داسې حال کې چې خالص کوونکی اغلر عبادت مخلصین له الدعاء دا ولی امام قرطبی وی دا آیت دلیل دی چې د انسان په فطرت کې الله ته رجوع پرته ده کله چې د مجبور شي او په تکلیف کې گیر شي نو د الله رب العالمین طرف ته د متوجی کیږي د انسان په فطرت کې رجوع ال الله پرته ده او انسان چې مجبور شي الله د دعا قبلې اگر کده کافر وي زکه د هر چا نه مخ واړی یو الله ته متوجی شي دعوا الله مخلصین له الدین आवाज کوي دی الله ته فریاد کوي الله ته په داسې حال کې چې خالص کوونکی هغه ته आवाज کول
لئن انجیتنا من هذه که چرته نجات را که تا مونږ ته دینا د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین خامخا شو به مونږه د مؤمنانو نه موحدین بشو بیان القرآن کې وي فلما انجاهم هر کله چې الله نجات ورکړي دي ته اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق ناګه دی سرکشي کوي بزمکه باندې بغیر الحق پنا حق باندې یعنی بیا شرک او گناهونه شروع کی یا ایها الناس ای خلق انما بشک بغيكم وبال د سرکشي استاسو علی انفسکم فزانون استاسو باندې دي متاع الحیات الدنیا واخلی دا فیده د ژوند د دنیا نه ثم الینا مرجعهم بیا موږ ته واپس دی دا فننبئکم خبرداري بدر کوم موږ تاسو ته ما کنتم تعملون پس باندې تاسو کوم عمل کوو انما مثل الحیات الدنیا بشک مثال د ژوند د دنیا کماین بشانت دوبو د انزلناه چې ورولې موږ غیلره من السماء دبر طرفنا فاختلطنو ګډوډ شي وی پای باندې نبات الارض بوټي د زمکی مما داسن یاکلون چې خوري خلق ولنا مو ساروي حتا تر دې اذا اخذت الارض کله چې واخلي د ازمکا زخرفها رونق خپل وزینت او خسته شیدا وظن اهلها او ګمان او کی مالکان د دې انهم چې قادرون علیها قادر دی په کټکولو دی باندې اتاها امرنا راشدی ته حکم زمونږه لیلن د شپې او نهار نیا دور دی فجعلناه وګرځو مونږ دی فصل لرا حسیدن لوکړې شوی کعلم تغن بالامس گویا چې پرونو دی دلته كذلك دارنګ نفصل الآيات كذلك دارنګ نفصل الآيات مفصل بیانو من آیتنا صفا صفا بیانو من نشانات لقومی یتفکرون قوم د پاره چې سوچ کوي والله الله پاک يدعو بلنه کوي الی دار السلام کور د سلامتیا طرف ته ويهدي او خي من يشاء لا رخي من يشاء چاله چوغاړي الی صراط مستقیم لارې نه طرف ته تعلیم ورکی چاله چوغاړي نه لارې طرف ته للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې نیک کارونه کړی دي الحسنا کل بدله وزیادت او د پاسه دی زیاتی شعر تفسیر ابن کثیر لیکلی دی للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې ایمان وروړي دي الحسنا جنت ته وزیاده او زیاتی شی په جنت مراد د دین دیدار الهی دی ولا يرهق وجوههم د جنت د پاسه زیاتی شی لوی نعمت د الله دیدار دی ولا يرهق پټي بنا وجوههم مخون لدي قطر تورواله ولا ذلت نرسوای اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي هم فيها خالدون دی او پای کې همیشه وي والذین کسبوا السیئات کسان چې کړي ګناهونه جزاء سیئه بلد بدای بمثل بمثل لغی باندې وترهقهم پټي بدی لره ذلت مالهم نشته دي لپاره من الله د الله د عذاب نه من عاصم سوق بچ کوونکې کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما کانما اغشیت گویا چې اغستل شوی دی وجوههم مخون دی قطعا ټوکړه من الليل د شپې نه مظلما تیار شپه اولئک دا کسان اصحاب النار جهنم یاندي هم فيها خالدون دی په پای کې همیشه وي الله فرمایي د کافر د مخ به تک توري ويوم باور نحشرهم چې راجم وکوم دی لرا جميعا ټول لرا ثم نقول بیا بوایو مونږ په دې میدان د قیامت کې للذین کسانو ته اشرکو چې شرک کړي مکانکم ادریږي په خپل ځای باندې انتم تاسو وشرکاءکم وشرکا تاسو فزیلنا بینهم جدائی براولم په مند دی کې عابدان او معبودان به یو بل ما جدا شي اختلاف براشي دی په منځ کې وقال شرکاءهم ابوی شریکانان د ما کنتم ایانا تعبدون
نوې تاسو زموږ عبادت هم کړو فکفا بالله کافی دی الله تعالی شهیدن گواه بیننا پمن زمون کې او پمن تاسو کې ان كنا عبادتکم لغافلین بشک هم تاسو د عبادت نه به خبره موږ ته څه پته تاسو زموږ عبادت کو فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم کافی دی گواه پمن زمون کې او تاسو کې ان كنا بشک هم تاسو د عبادت نه خامخا به خبره ځکه چې دا بوتانو ته شعور نشته دی او که چرته کې انبیاء علیهم السلام او فرشتي او اولیاء کرام والی لکه دې عبادت شوی دی کنه د عیسی علیه السلام شوی دی د فرشتو شوی ډېر خلک د اولیاء عبادت کوي قوم د نوح علیه السلام د سیو نور خلک نو هغه هم علم کامل نه لري چې ارسته علم شامل وي ارڅوک په خپل کار کې مشغول دي مخلوقات د دین څخه خبر دي هنالک دغه کې تبلو او بازمایل شي کل نفس نر انسان ما اسلفت پاس باندې چې دوړاندې لګلی ورد واپس بغړې شری ال الله الله تا مولاهم الحق چې مولا دې حق دی وضل عنهم ركب شد دینا ما كانوا يفترون اس چې دې ځان نه جوړول قل و پیغمبر من يرزقكم سوک روزی در کئی تاستا من السماء دا اسماننا والارض او دزمکینا اما یملک السماء او سوک دیا کس چه مالک وی دوریدو والابصار او دلیدلو چستاسو دا غگون او دلیدلو سترگو سوک مالک دی ومن یخرج الحی سوک رو باسی جوندی لر من المیت دا مڑینا ویخرج المیت رو باسی مڑی لر من الحی دا جوندینا ومن یدبر الامر او سوک نظام چلی فسيقولون الله زرد چدی بوئی الله فقل افلا تتقون او پیغمبر آیات تاسو الله نه یری فذلکم الله ربکم الحق داستاسو الله دې رب دې حق معبود حقیقی دې فماذا بعد الحق سشو فماذا بعد الحق سدی رستو د حقنا الا الضلال سوا د گمراهینا فعلنا تصرفون کم طرف تاسو اوړی د حقنا كذلك دارنگ حقت کلمت ربک ثابت شوی دا فیصله دربستا علی الذین پاکسانو باندې فسقوا چې بدعمل دي انهم لا یؤمنون چې دی ایمان نروړي قل او پیغمبر هل من شرکائکم آیشتر استاسو شریکانانو من آسوک یبدأ الخلق چې پاول دل پیدا کول کوي ثم یعیده بیا دوباره کوي قل الله یبدأ الخلق او پیغمبر الله باول ذل پیدا کول کوي اول ذل پیدا کوي مخلوق اول پیدائش الله کړی دی ثم يعيده بیا دوباره کوي دی لرا فعلنا توفقون کم طرف تاسو اوړی د حقنا قل او پیغمبر هل من شرکائکم آیشتر استو د شریکانانو نه من يهدي الى الحق آسوک چې تعلیم ور کوي حق طرف ته خودنه کوي حق ته تفسیر مظهری لیکلی دی مطلب دا دی ستاسو په دې معبودانو کې داسې څوک شته دی چې د هغې دا معبودواله په دلایلو باندې ثابت وي او واضح وي بنسب الدلائل وارسال الرسل والتوفيق الى النظر الصحيح وخلق الهدايه قل و پیغمبر هل من شرکائکم آیشتر استاسو دی شریکانان لمن آسوک یبدأ الخلق چې پاول دل پیدایش کوي ثم یعیده بیا دوباره کوي قل الله او پیغمبر الله چې دی یبدأ الخلق پاول دل پیدا کول کوي اول دل پیدایش کوي د مخلوق ثم یعیده بیا دوباره کوي دی لرا فعلنا تؤفکون کم طرف ته اوړی تاسو د حقنا قل او پیغمبر هل من شرکائکم من یهدی الى الحق آیشتر استاوی د شریکاران اغسوک یهدی چې هدایت کی الى الحق سملارتا قل او پیغمبر الله تعالی یهدی لا رخیل الحق حق طرفتا افمن یهدی الى الحق آیا غسوک چې خودنه کوي حق طرف ته حق ډېر لایق دی یو تبع چې دی تابعداري وکړي شي اما لا يهدي الا ان يهدى او که هغه څوک چې هغه
پخپلا په سملار باندې نه دی الا یهدا مگر دا چې برابر کړی شي. فما لکم کیف تحکمون فما لکم سشوی تاسو باندې کیف تحکمون څنګه فیصله کوي بے دلیله ستاسو باطل معبودان ای کی خو عقلم نشته شعورم نشته او انبیاء علیهم السلام چې کملار تاسو ته خي هغه د قادر مطلق ذات د الله رب العالمین طرف ته تاسو را بلی نو تاسو الله رب العالمین او بی شعور او بی عقل مخلوق ولی برابر وي. وما يتبع اکثرهم تابعدارین نه کوي اکثر دی الا ظن مگر د ګمان او خیالاتو. ان الظن بشک خیالات لا یغنی نشی دفع کوله من الحق د حقنا شیئا ضربر. ان الله بشک الله علیم پوهه بما يفعلون پاسمان چې دی کوي. وما كان هذا القرآن نه دا قرآن ان یفترا چې او تړل شي من او جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله تعالی نه. ولكن تصديق الذي لیکن د پاره د تصدیق دا سبنه دی چې وړاندې دي نه دي وتفصيل الكتاب او تفصیل دی بده کې د کتاب لا ریب فی شک نشته بده کې من رب العالمین د طرفه د رب العالمین نه دی. علما لیکي ظن په قران کې په سلورو معنو مستعمل دی. ظن په معنا د یقین، ظن په معنا د شک، ظن په معنا د تهمت، ظن په معنا د حساب کولو. وما يتبع اکثرهم الا ظنا تابعداري نه کوي اکثر دي مگر د ګمان چې هغه شک ته مراد دلته کی او اٹکل. ام یقولون افترا آیا دی وای چې د ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر دی قرآن لره. قل او پیغمبره فاتو پس روړی تاسو بسورت یو سورت مثلی په شانت دی قرآن ودورو بلی من استطعتم آسوک چې طاقت لري تاسو من دون الله سوا د الله را ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله بل كذبوا بلکې دروژن ګڼل او دی بما غس لم يحيطوا بعلمه چې حاته نو کړي په علم د سره ولما ياتهم تأويله او تر صلوات نه راغله انجام د دې تکذیب نتیجه لدی ته نه راغلی یعنی زجر د دې ته ان قریب بدی عذاب را روان دی. کذالک دارنګ کذب الذین تکذیب کړو د پیغمبرانو کسانو من قبل چې مخکې دي نه دي. فانظر وګوره کیف کان عاقبت الظالمین څنګه انجام د ظالمانو. ومنهم بعضین من اسوک دی یؤمنو به چې یقین لري په دې قرآن او په دې رسول. ومنهم بعضین من اسوک دی لا یؤمنو به چې ایمان نه لري په دې. وربک استرب عالم خپویره بالمفسدین په مشرکانو باندې او شرارتیانو باندې. صدق الله العظیم.